ګرانو ملګرو، که غواړئ له نن هم سبا بهتره وي، په ځان دوه ډوله پانګه وکړئ. لومبنۍ پانګونه یا پانګه دا ده چې خپل صحت روغ وساتئ، ښه خواړه وخورئ، ښه آرام وکړئ او ډیر ورزش وکړئ. یعنی ښه خواړه تاسو ته انرژي درکوي، ښه آرام ستاسو دماغ آراموي او ورزش د صحت ضامن دی. او دویم ډول پانګونه یا پانګه پر ځان دا ده چې کومه برخه کې ته مهارت لري یا کوم کار کوي، په هغه کې نوې پوهه هم ترلاسه وه. یعنی دا سوچ نه مه کوه چې ولا زه دې برخه کې یا استاد یم یا ماهر یم یا پوه یم نو بس همدا زما بس ده. نه، له نیکه مرغه 21مه پیړۍ کې بدلون ورځ په ورځ راځي او بریالي خلک هغه دي چې له هرې ورځې سره ځان تازه یا اپډیټ کړي. تاسو که تکړه ډاکټران هم ګورئ، عمر به هم ډیر وتلی وي، خو بیا هم د دوی مخې ته به یو کتاب ایښی وي او هغه به مطالعه کوي. دغسې تاسو خپل ځان او مهارت زیات کړئ. همدا ډول د بازار مطالعه هره ورځ وکړئ چې څه شي ته ضرورت او څه اړتیا لري. که دې دوو برخو کې تاسو پانګه کوئ، یعنی هم په ځان باندې خرچه کوئ، د ځان صحت خیال ساتئ او د ځان روغ ساتلو لپاره ورزش کوئ، او همدارنګه دغه د خپل مسلک کسب کار باره کې نوي معلومات ترلاسوئ، تاسو به همیش نیکمرغه او بختور یئ.